السلام علیکم ملګرو. هارت اٹیک او کارډیک ارست کې څه فرق دی؟ هارت اٹیک هغه حالت ته وایي چې د زړه پټو کې وینه کې کلاټس جوړ شي، وینه جام شي، د وینې رسایي باقي بدن ته نه کېږي، نو په دغه حالت کې انسان ته هارت اٹیک کېږي. کارډیک ارست هغه حالت ته وایي چې د زړه درزېدل بند شي، یکدم زړه درزېدل سټاپ کی، هارت بیټ چې ورته وایي هغه بالکل په ځای ودرېږي، نو دغه حالت ته کارډیک ارست وایي. په دې ویډیو کې تاسو صرف داسې وجوهات ښیم چې هغې د وجې د زړه بیمارۍ عامې شوي دي او د دې نه بچ کېدو یو څو طریقې، یو څو نسخې، یو څو خوراکونه تاسو ته ښیم چې هغه تاسو اختیار کړئ. انشاءالله د ډېر بیمارونه او د زړه بیمارونه تاسو انشاءالله محفوظ پاتې شئ. د زړه د بیمارو په وجوهاتو کې په لومړي نمبر هاي بلډ پریشر دی. د چا چې فشار ډېر هاي وي، بلډ پریشر ډېر زیات هاي وي او هغه خوراک هم داسې کوي او دوايي علاج هم نه کوي، نو هغوی ته هم د زړه بیماریانې ممکن وي چې وشي ورته. په دویم نمبر باندې د چا کولیسټرول ډېر زیات هاي وي، نو هغه خلکو ته هم د زړه بیماریانې کېږي. په دریم نمبر چې کوم خلک ډرګ استعمالوي یا سموکینګ کوي، یعنی نشاور ادوات استعمالوي یا خاص کر سیګریټ استعمال کوي، نو هغه خلکو ته هم به د زړه بیماریانو چانسز ډېر زیات وي د کېدلو. په دې کې خانداني هیسټري هم ده چې کوم خاندان کې تسلسل سره د زړه بیماریانې را روانې وي، نو هغه خلکو ته هم دا چانسز ډېر وي چې زړه بیماریانې هغوی ته وشي. خو هغوی له پکار چې هغوی خپل لایف سټایل کې چینجز راولي، خوراک ناسته پاسته کې تبدیلي راولي، انشاءالله الله به د دې بیمارونو بچ کوي. کم خلک ډېر زیات ناست وي، موټاپه وي، کار نه کوي، حرکت نه کوي، غوړ خوراکونه ډېر کوي، یعنی غوښې خوري، وریجې خوري، چرګان خوري، هغوی کې ډېر زیات اویلي وي، ډېر زیات تیل وي. تیل چې کوم دي دا غوړي چې کوم موږ بنسپتي استعمالو دا ډېر زیات نقصان دی. کوشش کوئ چې تاسو د دې استعمال ختم کړئ، نو انشاءالله ستاسو به کولیسټرول دا ټي جي دا خو بالکل نارمل شي د الله په فضل باندې. باقي د زړه بیماریانو تاسو محفوظ پاتې شئ، خپل خوراک کې تبدیلي راولئ. بل د خوږې نه ځان وساتئ، د چینۍ نه یا د بیکري آیټم نه، یعنې بیکرۍ کې چې کوم څیزونه جوړېږي دا زموږ د صحت لپاره ښه نه دي، خاص کر د زړه صحت لپاره. نو دا خو وجوهات شو د کوم وجوهاتو له کبله چې د زړه بیماریانې عامې شوي دي. زه تاسو ته داسې څیزونه ښیم چې هغه تاسو اختیار کړئ، انشاءالله تاسو به د زړه بیمارونه محفوظ پاتې شئ د الله په فضل باندې. ګوره په لومړي نمبر چې کوم دی که نه، دا چې کوم د بازار نه غوړي راځي بنسپتي او تیل چې راځي دا به تاسو بندوئ. د دې کې بل آپشن نشته دی، دا به خامخا بندوئ تاسو. د هغې بدل څه شی آپشن دی، هغه شړشمو تیل تاسو استعمالولی شئ، بهترین څیز دی. ورسره زیتونو تیل تاسو استعمالولی شئ. لمرپرستو تیل چې کوم سنفلاور ورته وایي د هغې بهترین تیل دی، هغه د زړه د مریضانو لپاره ډېر بهترین وي. دا درې تیلونه چې کوم دي د نرپرست تیل شو، زیتون تیل شو او شړشمو تیل شو. په دې کې ارزان چې کوم دي هغه شړشمو تیل دي، تاسو استعمالوئ، انشاءالله ستاسو د کولیسټرول د ټي جي یا د زړه بیمارۍ دا به مکمل ختم شي د الله په فضل باندې. بل به تاسو د سیګرټ استعمال نه پرهیز کوئ، تماکو به هېڅ شکل کې نه استعمالوئ، د دې نه به مکمل پرهیز دی تاسو. دغسې به تاسو د ټینشن ډپریشن نه هم ځان ساتئ. ډېر خلک چې کوم دي هغه مسلسل په ټینشن کې خفګان وي، وړو وړو خبرو ته سوچونه کوي، خانداني مسایل شي، کورني مسایل شي، د روزګار تاوان شي یا داسې نور مسایل دا شي هغه فیس کوي او هغې سره سره هغه بیا ډپریشن کې لاړ شي، ټینشن او سوچونه کوي. داسې خلکو ته هم د زړه مسلې ډېر زیات راپېښېدلی شي. نو ځان کوشش کوئ چې کومې مسلې ستاسو په لاس کې وي حل کولی شي، هغه د حل کېدو لپاره هغې څه لار راوباسئ، او که نه تاسو نشئ حل کولی هغه اګنور کړئ، د الله منې پرېږدئ چې الله ته به مسلې ختمې کړه، او هغه تاسو اګنور کړئ. چې تاسو اګنور کوئ هغه نظر انداز کوئ او ځان په زوره خوشحاله ساتئ، نو تاسو ته به انشاءالله ټینشن ډپریشن نه وي. چې ټینشن ډپریشن نه وي، بي پي هم نه هایي کېږي او د زړه مسلې هم انشاءالله نه کېږي. بل ملګرو د کولډ ډرینکس نه ځان وساتئ، د خوږې نه بیکري آیټم نه ځان وساتئ. دا جوس شو، دا کولډ ډرینکس شو، مختلف د رنګینې بوتلې دا مه څښئ، دا خپل د لایف نه مکمل وباسئ. څه شی خورئ تاسو چې کوم دی، یو خو ما تاسو ته وي زیتونو تیل، شړشمو تیل کې پخلی کوئ، دې سره سره ډرای فروټ چې کوم دي څومره چې وچې میوهجات دي هغه ډېر زیات استعمالوئ، که ډېر نه شي لږ لږ خو خامخا استعمالوئ. دغسې دې سره سره تاسو کوشش کوئ چې سبزۍ استعمالوئ، سبزۍ خورئ، او ادرک او اوږه دا په خپل خوراک کې لازمي دا شامل کړئ. دا ډېر زیات بهترین وي. ادرک شولو، اوږه شوله، د سیب سرکه شوله، خالص چې کوم د سیب سرکه وي. نو تاسو چې کله دا څیزونه اختیار کړئ، خپل ژوند کې دا څیزونه لازمي کړئ، صفا سوتره خوراک کوئ، نو انشاءالله چې تاسو به د ډېرو عام بیمارو نه محفوظ شئ او د زړه بیماریانې به انشاءالله تاسو ته نه کېږي. خو په ټاپ باندې تاسو به سیګرټ پرېږدئ، سموکینګ مکمل بند، د بنسپتي غوړي به ختموئ، هغې په د شړشمو تیل یا زیتونو تیل به استعمالوئ، او دغسې د خوږه مکمل بندوئ، او کوشش کوئ چې سبزیانې او ډرای فروټ وغیره ډېر زیات استعمالوئ. ملګرو زما امید دی ستاسو به ویډیو خوښه شوي وي. که تاسو ته څه فایده میلاو شوي ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده میلاو شي، او زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما نه دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغو خلکو له شفای کامله نصیب کړي، الله دې زموږ مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.